کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم هغه ناروغان چې د څنګلې دردونه ولري ستنه کړم. مخکې د هر څه نه چې یو ناروغ ستنه کوو 3 خبرې باید په نظر کې ونیسو. لومړی پوستکی به انتیسپټیک موادو پاک شي. دوم که ناروغ درد احساس وکړي ستنه ترې باید فوري سملاسي ډول باندې لرې شي او په بل ځای کې په خوا کې په بل ځای کې ستنه داخل شي. او دریم ستنه باید د یو کار دپاره استعمال شي. غټو کولمو 11مه نقطه. غټو کولمو 11مه نقطه د پوستکي د څنګلې د پوستکي د قات په بهرني پای باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د ځایي دردونو دپاره د ځایي دردونو یعنې د څنګلې د دردونو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د دې علاوه له دې نه د تبې، زکام، همدارنګه د وینې د لوړ فشار او همدارنګه د پوستکي د ناروغۍ ورتکاریا دپاره هم یو د درملنې دپاره هم مناسبه نقطه ده. غټو کولمو 12مه نقطه د غټو کولمو د 11مې نقطې څخه 2 کن ډسټال موقعیت لري. دا نقطه چې ده د ځایي دردونو دپاره د څنګلې او همدارنګه د مټ د درد دپاره یو مناسبه نقطه ده. د غټو کولمو 14مه نقطه ده کومه چې د دې ځای نه 7 کن د دې پوستکي د څنګلې د پوستکي د قات څخه 7 کن پروکزیمال د هیمورس په لاټرال برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د څنګلې په دردونو کې یو مناسبه نقطه ده. د اوږې د دردونو لپاره او د لاس د دې برخې لپاره چې دی هم یو ډېره زیاته دردونو درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د سږي 5مه نقطه چې ده هغه د دې بایسپ لیګامنټ په بهرنۍ برخه کې چې دی ځای لري یعنې لاټرال ځای لري د پوستکي په قات باندې. علاوه له دې نه چې د څنګلې دردونو لپاره مناسب دردونو د درملنې لپاره مناسبه نقطه ده. دا نقطه د تنفسي ناروغۍ او هغه ناروغان چې فلج لري د هغې درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د زړه د پردې 3مه نقطه چې ده هغه د دې پوستکي په قات د بایسپ براخي لیګامنټ کورني اړخ ته چې دی ځای لري یعنې میډیال اړخ ته. د زړه د پردې 3مه نقطه علاوه له دې نه چې د څنګلې دردونو دپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه د روحي رواني ناروغیو او همدارنګه د معدې د ناروغانو دپاره د ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده او یو اراموونکې نقطه ده. د زړه 3مه نقطه د دې پوستکي د څنګلې د پوستکي د قات کورنی پای دی. له دې نه چې د څنګلې د دردونو دپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه د زړه د ناروغیو دپاره همدارنګه د روحي او رواني ناروغیو د درملنې دپاره یو مناسبه نقطه ده. د زړه 5مه نقطه. د زړه 5مه نقطه چې ده دا په محوري نقطو کې راځي. د لاس د باندې لرې قط یعنې ډسټال قات څخه 1 کن پروکزیمال د مسکولوس پلکزوا کارپي ولنارس لیګامنټ راډیال اړخ ته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه دردونو دپاره یعنې د لاس د مټ د لاس د بند دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده. علاوه له دې نه دا د زړه د ناروغیو او د عصبي رواني ناروغیو او همدارنګه د څنګلې د دردونو لپاره هم د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده او همدارنګه هغه ناروغان چې په ناڅاپي ډول باندې ګونګیان شي د هغې د درملنې لپاره دا یوه ډېره مناسبه نقطه ده. د څنګلو د دردونو لپاره محوري یعنې لرې نقطې هغه هم موجود شي. دا د بډوډي 7مه نقطه. د بډوډي 7مه نقطه د ملیلیوس میډیالس څخه 2 کن پروکسیمال ځای لري. یعنې دا نقطه د دې ملیلیوس میډیالس څخه 2 کن پروکسیمال د ټیبیا د هډوکي په شاتنۍ څنډه کې قرار لري. د علاوه له دې نه چې د پښې د دردونو دپاره او د پښې د بند دردونو دپاره یو مناسبه نقطه ده. دا هم د څنګلو د دردونو دپاره هم یوه لرې
د درملنې لپاره یو لري محوري نقطه ده او همدارنګه هغه ناروغان چې ډیر زیات خوله کیږي یا نه خوله کیږي د هغې د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د څنګلې دردونو لپاره محوري لرې نقطه هغه د معدې 36مه نقطه ده، کومه چې د دې معدې د 35مې نقطې څخه یا د پټیلا د هډوکي د ښکتنۍ څنډې څخه 3 کن ډسټال او لاټرال چې دی ځای لري. د همدارنګه د دې زنګون د دردونو لپاره د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. علاوه د دې نه د څنګلو د دردونو لپاره هم مناسبه نقطه ده. دا خپله یو د انسان د بدن هغه دفاعي سیستم قوي کوي. انالګیتیک نقطه ده، انټیفلوجستیک نقطه ده. هضم چې دی د هضم د درملنې د ښه کېدو دپاره چې ده یوه ښه نقطه ده چې سړی باید ستنه کړي. د وړو کولمو 8مه نقطه کومه چې د اپیکونډایل هیمورولنارس او د اولیکرانون ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه چې کومه ده علاوه له دې نه چې د څنګلو د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده، د روحي رواني ناروغیو او هغه ناروغان چې مرګي ولري د هغې د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. بله نقطه د ګرم غړو 10 نقطه ده کوم چې د اولیکرانون څخه 1 کن پورته ځای لري. علاوه له دې نه چې د څنګلو دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه د روحي رواني ناروغیو او هغه ناروغان چې اپیلیپسي لري د هغې درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله